اسلام یو رڼا او یو لمر دی چې د هغه په واسطه الله عزوجل ډېرې تیارې ختمې کړي چې دغو تیارو د عامو انسانانو ژوند ډېر تریخ کړی و. دا چې د اسلام د راتګ نه مخکې څه تیارې وي او اسلام هغه څنګه له منځه یوړی په دې ویډیو کې پرې بحث کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې په عربو کې د بت پرستۍ ماده وه، شرک پکې و او د ځینو نورو څیزونو عبادت هم کېده، لکه د سپوږمۍ، لمر، اور، د کاڼو او هر څه به چې د انسانانو خوښ شو دغه بندګي به یې کوله. اسلام په خپل راتګ سره یو الہ ته دعوت ورکړ، یو خالق یې موږ ته معرفي کړ او خلک یې د بت پرستۍ نه منع کړل او عام انسانان یې د مختلفو څیزونو د عبادت نه راټول کړل او یو الله ته یې متوجه کړل. بل دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې د زنانو حقوق معلوم نه و. زنانه به ژوندۍ ښخول کېدې، زنانه به د واده او میراث نه محروم ول. د اسلام په راتګ سره الله عزوجل زنانو ته د میراث حق، د واده حق او د ژوند په مختلفو برخو کې خپل حقوق ورکړي. کله چې ماشومه وي جدا حق یې ورته تعین کړی چې د نکاح لایق شي، بیا جدا حقوق ورته متوجه شي. که زنانه مور شي بیا یې حقوق نور لا پسې پیاوړي کیږي او د اسلام راتګ سره زنانه ته هغه حقوق ورکړل شوي دي چې په بل یو قانون کې نه دي ورکړل شوي. بل دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبعوث کېدو او د اسلام د راتګ نه مخکې قبیلوي ویاړونه او جګړې به وي. یوه قبیله به په بلې قبیلې افتخار کاوه او جګړې به یې کولې د یو بل سره. د اسلام راتګ سره الله عزوجل د تقوا معیار کېښود چې هیڅوک په بل باندې فضیلت نه لري مګر د تقوا سره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت او اسلام نه مخکې په تجارت کې غلاوي، دوکې او درغلیانې وي، خو کله چې اسلام راغی تجارت ته یو خاص معیار وټاکه، خاص شرایط یې ورته وټاکل. د اسلام د راتګ نه مخکې شراب او قمار عام و چې دغه دواړه ډېر قبیح اعمال دي او الله عزوجل زموږ او تاسې د فایدې لپاره حرام کړي دي. بل دا چې د اسلام د راتګ نه مخکې سود عام و چې دې سره به په انسانانو ظلم راته، مالداره خلک به نور مالداره کېدل او کمزوري خلک به نور کمزوري کېدل. نو ځکه الله عزوجل دا هم حرام کړی. لنډه دا چې د اسلام د راتګ نه مخکې ډېرې تیارې موجودې وې په دنیا کې او د اسلام په راتګ سره الله عزوجل ډېرې تیارې ختمې کړي. موږ کوشش کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت د الله عزوجل په توفیق باندې په ډېر ښه شان سره بیان کړو. هیله ده موږ په خپل دعاګانو کې مه هېروئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.